د عملي کولو ژمنه کړې وه. امریکا څومره سرغړونې وکړې تر دې وخته په دغه 4 کالو په موده کې؟ په دې اړه راته ووایي. بلې اول خو داسې مسلمانان کله وعده وکړي او ژمنه وکړي د دیني حکم په اساس باندې بیا ځان ټینګ متحد بولي، او دا لا دومره لوی خطرناکه موضوع ده چې نبي علیه السلام په یو حدیث کې راځي چې څوک عهد او وفا ونه لري عهد ته او ژمنو ته وفا ونه لري ایمان نه لري. نو دغه لوی خطر د مسلمانانو ته متوجه ده، نو ځکه دوی په وعدو باندې ټینګ درېږي. اسلامي امارت د یو مسلمان جهاد په توګه او د یو ملتزم مسلمان په توګه چې اسلامي شریعت او احکامو ته التزام لري، نو په ټولو وعدو باندې سیاته کړې وې، ژمنه باندې ولاړو او پاتې سول په خپل حالت باندې. ولې متاسفانه امریکانو بیا ژمنې ماتې کړې، هغوی تخطی وکړې په جریان د تړون لاسلیک نه وروسته چې کومې دوی وعدې کړې. اول د تړون متن زه لنډه اشاره وکړم چې هلته 2 طرفونه په تړون کې، یو بهرنی بود او یو کورنی بود. بهرنی بود د امریکانو سره خبره او یو ژمنه دوی کړې وه، لویه په متن کې راغلې، یو ژمنه اسلامي امارت. د دوی ژمنه دا وه چې 14 میاشتې په اوږدو کې به د افغانستان نه وځي. اسلامي امارت ژمنه دا وه چې د افغانستان خاوره هغه د امریکې د متحدینو د امنیت په ضد به نه کارول کېږي، دې ته به اجازه نه ورکول کېږي. دا 2 هغه خارجي بود. بل لاندې بیا 2 نورې مادې وې چې هغه د هغه وخت تر داخلي بود پورې اړه درلوده، چې د 2 میاشتو که څومره موده یې ښودل شوې چې هغه په ضمن کې به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. د هغه نه مخکې مقدمې د زندانیانو خلاصون او ځینې ښه نیت ښودنې وې، او بیا به ځي د بین الافغاني مذاکرات به شروع کېږي. د هغه مذاکراتو په ضمن کې به 4 ماده دا وه چې د اوربند هم یو د بحث وړ موضوع وي. دغسې متن راغلی، خو دغه 2 بوده چې د کورنۍ موضوع وه، په دې کې امریکا ته دخل نه ورکړ. دا مذاکرات بین الافغاني وي، د افغانانو لخوا به په مخ وړل کېږي. او هغه 2 اولي موضوعات چې یو د اسلامي امارت او د امریکا پورې اړوند درلود، دغه بهرنی بود دی تړون. په دغه بود کې بیا یو خو د متن خبره وه چې په 14 میاشتو کې به امریکایي ځواکونه وځي. دوی له 14 میاشتو نه اوله دا اوس زیاته تخطي وکړه چې 14 میاشتې وخت نه زیات وخت یې لا هم ونیو، 2 میاشتې نور پرې واوښتې. یوه تخطي خو یې دا وه. بله وړې تخطي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب په یو مصاحبه کې بل د طلوع سره مې ویلي دي، که راتلونکې شپه کې به نشریږي په سبا شپه، هلته هغوی په هغه ټیم کې وو، د مذاکراتو په ټیم کې دوی چې موږ په دغه 14 میاشتو کې 1100 تخطي ثبت کړي د امریکا نه، او دوی سره مې شریک کړي، ګورئ دغه تخطي دې ستاسې کوئ پرلمسي 1100 تخطي یعنې دوی کړي. نو بله دا وه چې دوی ویلي په تړون کې چې کله امریکا له افغانستان وځي، راتلونکی حکومت چې جوړېږي د افغانانو د دې سره امریکا هڅه کوي ښه تعامل جوړ کړي. یو بل دا چې د افغانستان د آبادۍ سره به بیا دوی هڅه کوي کومک وکړي، او بل به دا چې دوی به نور موانع نه ایجادوي د افغانستان په ضد اقدامات به نه کوي. د تور لیست موضوع به حل کېږي، ایسته کېږي به، تحریمي لیستونه به ټول لرې کېږي، د افغانستان سره به د نیک نیت له مخې نه په مخ ځي. خو دغه شیان چې دوی ویلي دي د ځواکونو وتلو کې تخطي وکړه، په خپل وخت یې ونه ایستل. خو دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنها داسې ختم یې نه کړ، تر اوسه هم باقي ده، بلکې هغه لیست کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي، او تحریمونه یې نه تنها داسې ایسته نه کړل، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدودې کړې، تر اوسه پورې غصب کړي دي. او ښه نیت هم نه دی ښودلی. په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو هېوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. نو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورزي دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي. او دغه اوس اسلامي امارت تر اوسه ژمن پاتې شوی و هغه د دوی سره وعدو ته، او د افغانستان له خاورو نه دوی ته هېڅ ډول ضرر نه ده متوجه شوی تر اوسه. دا دوی سره وعده او ژمنه وه، او په دې برخه کې اسلامي امارت الحمدلله تخطي هېڅ نه لري، د مسلمان په توګه باندې ژمن پاتې شوی. ولې امریکایان د خپل هغه پخواني عادت له وجې د دوی په نبیره کې دا وو، او دغسې غیر ملتزم جهاتونه چې دیني تعهد نه لري، هغوی همیشه وعدې ماتوي. امریکایانو په دې کې همیشه یې وعدې ماتې کړي، تر اوسه پورې په وعدو نه دي ولاړ.